په بلوغ المرام کې دا حدیث راځي. شارکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. ابي هريره رضی الله عنه دا روایت کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام محمد قاسمي صاحب په خپل کتاب د منځ د مسایل انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 450 هغه لیکلي دي چې په شیعه امام پسې لمونځ کول جایز نه دي. د هغه د کفريه عقایدو څخه قطعا نظر، یعنې هغه کفريه عقاید ته نه وګوري. هسې زموږ د دوی پر منځو په احکامو کې دومره زیات اختلاف دی چې د اهل سنت والجماعت سره د هغه د منځو سره د دې اتحاد هېڅ شکل نه راوځي. لهذا بالکل د زموږ منځونه په هغو پسې جایز نه دي. ماشومان هم ستا په حواله سره د البحرایک جیل مراور صفحه نمبر 249 او دا رقم څوک ډېر ضعیفه وي. فتاوی هندیه جیل مراور صفحه نمبر 4 د حاجات والا کبیر صفحه نمبر 214. کله کله محترمینو د جماعت کې داسې کسان شریک سي چې هلته موټر ورته ولاړ وي، په سفر باندې روان وي، د چا سخت ضرورتونه یې دلته نو امام قرأت ته ملا تړلې وي، اوږده لمونځونه ورکوي. نو داسې کول نه دي پکار. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله ته تنها لمونځ کوې بیا نو ستا خوښه ده چې څومره اوږد لمونځ کولی سې هغومره اوږده لمونځونه کوه. خو دا چې کله د امامت لمونځ کوې، خلکو ته لمونځ ورکوې، امام یې، نو بیا باید مناسب لمونځ ورکول سي، ډېر زیات یې مه اوږدوه. د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي و، کله به د ماخوستن لمانځه ته نه راغلی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ته د ماخوستن لمانځه کې ولې شرکت نه کوې؟ نو هغه ورته راغلی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې زه یو روزانې والا یم، یو کار کوم، د ورځې ډېر زیات ستړی سم، ډېر مشقت برداشت کوم، دا ماخوستن ډېر زیات ستړی یم او بدن را پسې سست وي، خوب غلبه را باندې کړې وي. خو لیکن چې ماخوستن مسجد ته ورسو، امام دا اوږده سورتونه په لمانځه کې وایي، دا لمونځ ډېر زیات را باندې اوږد سي، نه سم کولی شرکت ورسره وکړم. نبي صلی الله علیه وسلم هغه امام راوغوښتی، هغه ته یې په تونده لهجه دا وویل، وایي ته خلک د لمانځه متنفره کوې، ستا په مقتدیانو کې ضعیفه خلک ستا، د حاجت والا ستا، مریضان ستا، ډېر زیات سپین ږیري ستا، دومره ولې زیات دا لمونځ اوږده یې؟ دا لمونځ کوتاه کوه، مختصر دا لمونځ ورکوه د جماعت ته. نو بیا هغه ته ویل چې اوس په جماعت کې شرکت ورسره کوه. نو داسې کول نه یې پکار چې ډېر زیات مقتدیان درپسې ولاړ وي، یا کله د لارې یو مسجد وي، د لارې امامان باید دې ته توجه وکړي چې اکثره دوی سره داسې خلک په جماعت کې شریکېږي چې هغه په سفر باندې روان وي، د سفر په منځ کې، نو باید دغه لمونځ په متوسطه درمیانه اندازه په مختصر شکل